حدیث شریف کې راځي رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي د سیدنا ابي سعید خدری رضی الله عنه روایت قال رجلا ای الناس افضل یا رسول الله اې د الله رسول بهترین کسان څوک دي د په امت کې داستا په امت کې بهترین کسان څوک دي د غټي مرتبه والا د عزت والا د لوی شان والا چې د الله خوش شي ستا خوش وي د الله رسول هغه څوک دي بهترین دې ته نه وایي چې ډېرې بنګلې لري دا په روایتو کې راځي انشاءالله دا به زه یو ورځ بیا ووایم هغه روایت صرف یو صحابي مبارک د خپل کور پر چت باندې بل چت جوړ کړي بالاخانه یې جوړه کړه دویم چت یې جوړ کړي رسول الله صلی الله علیه وسلم خوش دا کار کشکې دې دا کار نه وای کړی نو دلته چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم څخه پوښتنه کیږي یا رسول الله ای الناس افضل یا رسول الله ای د الله رسوله بهترین انسان څوک دی رسول الله صلی الله علیه وسلم څه ورته وایي قال مؤمن مجاهد بنفسه وماله في سبيل الله رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته وایي الله جل جلاله هغه مؤمن مسلمان خوشي چې مجاهد وي مجاهد تا جهاد په خپل مال او په خپل نفس باندې کول دا د رسول الله صلی الله علیه وسلم در ټولو زیات عبادت دغه عبادت رسول الله صلی الله علیه وسلم په ټولو عبادتو کې چې ډیر زیات کړی دی د الله د رسول صلی الله علیه وسلم در لمانځه وروسته جهاد فی سبیل الله کړی په ټولو اعمالو کې الحمدلله هر مؤمن لمونځ کوي رسول الله صلی الله علیه وسلم منځونه ډیر کول در لمانځه وروسته د الله د رسول صلی الله علیه وسلم چې د الله په عبادتو کې ډیر عبادت کړي جهاد یې کړی دی جهاد هغه عبادت دی چې ستا د نفس عبادت دی ستا د مال عبادت دی ستا د عقیدې عبادت دی او د ډیرو پیغمبرانو عمل دی بلکې تقریبا د اکثرو پیغمبرانو عمل دی جهاد رسول الله صلی الله علیه وسلم څخه پوښتنه وسوله چې ته د الله رسوله بهترین انسان کم یو دی رسول الله صلی الله علیه وسلم مجاهد کم مجاهد هغه مؤمن چې ایمان راوړي او په دغه ایمان سره دی مجاهد وي جهاد په مال باندې هم کوي په نفس باندې هم کوي خپل هم ځي ګوري بعضې خلک سرمایدارانو خلکو دا هیله یاره په قرآن عظیم شان کې الله تبارک وتعالی اول ور مال ذکر کړی ان الله اشترى من المؤمنین انفسهم ان الله اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنه په دې ځای کې په دغه آیات کریمه کې اول ور الله رب العزت نفس مخته کړی دی الله سودا د مؤمنانو سره کړی ده د چی شي د نفس او د مال په بل ځای کې بیا راځي الله جل جلاله بیا مال مخته کړی دی الله جل جلاله مال مخته کړی دی وتجاهدون فی سبیل الله باموالکم وانفسکم په مالو په نفسو باندې مال مخته دی هلته بعضې سرمایداران کسان دا هیله جوړوي چې زه خو دې مال ورکوم او جهاد خو په مال باندې کیږي چې پیسې نه وي موټر نه وي توره نه وي توپک نه وي ترتیب نه وي برابر جهاد ته څنګه کوي لیکن دا غلطي ده ځکه رسول الله صلی الله علیه وسلم ګورئ په دې حدیث شریف کې صریح دا وایي مؤمن مجاهد بنفسه وماله خپل هم وي مال هم وي نو دا عقیده باید چې د مؤمن د جوړی چې زه به مجاهد یم ګورئ د دنیا کافران مو قسم په الله چې خالد یوه کلمه ووایي چې لا اله الا الله محمد رسول الله کې دې پرېږدي دا قرآن دا فیصله کړې ده دا په دې دا په موږ باندې نه ده تړلې دا زموږ فیصله نه ده د ملایانو فیصله نه ده د الله جل جلاله لن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم اليهود و نصارا کافران درغه نه در سره راضي کیږي در څو پورې چې سړی ورسره کافر سوی نه نعوذ بالله نعوذ بالله نعوذ بالله نو د مؤمن مسلمان به په زړه کې جهادي جذبه وي رسول الله صلی الله علیه وسلم در ټول بهترین انسان دا بولي قال ثم من صحابي مبارک ورته ای د الله رسوله در جهاد وروسته بیا بهترین انسان څوک دی قال ثم رجل معتزل في شعب من الشعاب يعبد ربه رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته بیا هغه مؤمن مسلمان چې دی د الله تبارک وتعالی عبادت کوي په یوه شله د شلو کې په یوه دره د درو کې د غرو په یو پټ علاقه کې دی مقصد یې څه شي ولې کللی دی د خلکو څخه لرې سوی دی په دې خاطر باندې چې ایمان یې بچاوي سترګې یې بچاوي غوږونه یې بچاوي خوله یې بچاوي
ځکه په داسې د رش کش په ځای کې انسان په ډېرو ګناهو باندې اخته کېږي، په ډېرو نارواو سره اخته کېږي د رش کش ځای چې ځکه رسول الله صلی الله علیه وسلم وایي معتزل في شعب من الشعاب يعبد ربه. معتزل یعنی خلق پرېښوونکی، کله یې پرېښوي، کور یې پرېښوي، لاړ یو ځای په یو غره و دره کې یې واړول، په دې نیت باندې نه چې د مسلمانانو سبب کېږي، په دې نیت باندې نه چې زه به د مسلمان کومک نه کوم یا د حرام دی دا کار. که ته په دې نیت باندې ځې چې الهه که زه خلک څه کوم زه به یې بس ځان خلاص کړم یا یې دا رقم نه، دې ته رهبانیت وایي چې صرف د الله د عبادت لپاره په یو غار باندې ننوځې. دا زموږ په بعضو صوفیانو کې دا عادت وي، په ټوپ سر باندې واچوه، اجاڼۍ کېږه، بله نه د چا د کفر په کیسه کې نه د چا د اسلام په کیسه کې. په دې لام نه یې خبر. دلته زموږ په علاقه کې یو شیخ و، طالبانو ورته ویلي وه چې امریکایان راغلي دي افغانستان ته. ټول ښه امریکایان افغانستان ته راغلي 11 کاله کېدله. د زوی مړي زوی د ورځ په دې نه خبر شو چې د دنیا کافران راغلي دي، دلته یو لویه معرکه شروع ده، د اسلام د کفر جنګ شروع دی، د ټولې دنیا یهودو نصارا سره راټول سوي دي، منافقین ورسره، او د اسلام پر مقدس دین باندې پر یو اسلامي نظام یې ونړوي او اوس د مسلمانانو په قتل و قتال باندې اخته دی. په دې نه خبر. دا رهبانیت د حرام دی، حرام. نو نفس طبیعت خوی د مجاهد کوه. رسول الله صلی الله علیه وسلم چې دلته دا سړی ښیي چې دا بهترین انسان دی، دا یم مجاهد. دا مجاهدین د غرو درو خلک ټوله مجاهدین وي. دا بیا جهاد ته داسې په عذاب وي چې د جهاد غږ ورباندې وکړې په هېڅ شي دونه نه خوشحاله کېږي لکه په جهاد فی سبیل الله باندې. زه یوه خبره کومه، د ډېرو خلکو به نسي خوښه، د ډېرو خلکو به انشاءالله خوښه سي، د مؤمنانو خوښېږي، پر منافقینو باندې ډېره بده لګېږي. په زړه کې دا اراده وکړي چې زه به مجاهد یم، له ننه ورځې به زه مجاهد یم، زه به د مجاهد د مال کومک به هم کوم، په ژبه باندې به هم کومک کوم، او که موقع راته پیدا سه د جهاد د کولو هم کوم. دا اصلي د منافقینو خبرې د جهاد چیرې دی؟ ټوله دنیا د مجاهدینو ډکه ده وروره. دا د منافقینو خبرې د جهاد نسته. ولې نسته؟ ټوله دنیا له مجاهدینو ډکه ده.